د مسلمان لوري او بیا ته د پښتون لوري پښتون استاد خور او لور د سر وخته ته چې بچاو قتل کرا تاب ورله د سر د دونلیز نشانه کو کنه وې زما عزت ته سپک قتل دي نن ستالور ټیک ټاک او ته قتل او ته په فخر کې دا غي د سر وخته په نظر راځي او ته په فخر کې واده دی او ټیکټرو ټرالو ډاټسنو ته خزي قتل دي او په دې بازارونو کې هغه د بے حیاي چغې وای زی تاسو ته نشم ویلې په دې فیسبوک باندې الکان او جنکای ناس دي د دین او اسلام جړې ورې بلې زپدې نیم خپه چې دوی برباد دي خپکیږم پدې چې زما د نسلونه به برباد کی زما د حیادار زنانه د سر نه به صادر کوز کی خپه پدې ما چې ما کم بچی ته قرآن په لاس کې ورکړی دی د دې بچی د لاس نه به قرآن واخلي دا د بې حیایي آله به ورله په لاس کې ورکي ای دا زما بچی دا زما بچی دا خوری دا وراره دا زما کشر دا به برباد شي دا به برباد شي دا به د ګناهونو د شهوت په دلدل کې ډوب شي کنا الله به خفه شي محمد رسول الله به خفه شي کنا بس دغه فکر دی پرون راته چا یو ویډیو راولېږله ماته مولانا صاحب دا لږ وګوره په دې بیا لږ بیان وکړه ما وې زه به کومه به بیانوم تقریبا د 8 کالو ماشومه ډیر کم عمر ده کنه د 8 کالو ماشومه هغه فحش هغه بے حیا خلق هغه سره په فیسبوک باندې ناسته ده هغه د بے حیايي خبرې کوي چې زړه کې مې درد پیدا شي ما سره الفاظ نشته چې زه تاسو ته بیان کړم ستا ډېر کم عمر دی کنه دا د چا لور ده چې داسې کولاوې پرېښې ده دا د چا زوی دی چې په پردو ودونو کې ګډېږي او خلک د ویډیوګانې کوي او د دین او اسلام جرړې م پې ورېبلې د حیا جنازې م پې وویستلې ای زموږ مدرسو ته نقصان ورسو زموږ جومات ته نقصان ورسو زموږ حیا عفت او ننګ او غیرت ته نقصان رسولی دی اگر ټیک ټاکر ته تپوسو کو دوی ورته ټیک ټاکر وای کنجر دا ډیر عزت دی چې څوک ډیر بے حیا دی چې څوک دین ته ډیر نقصان رسوي دا ډیر عزت دی هغه دغه ماشومې نه تپوس کوي دا چلتا ته چا وښودو چې ته نن په موبایل باندې د داسې خلکو سره ناست یې که نه هغې ورته وی دا طریقه ما ته زما مشرې خور ښودلې ده کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا مخ کې ګوره چې څه کېږي وګوره په ژمي کې د اوړي ماحول دی کله چې اعمالو کې سرکشي پیدا شي که نه کله چې اعمالو کې بغاوت پیدا شي کله چې د سترګو خیانت انتها ته ورسي کله چې لاس د بل مسلمان په ظلم کې مصروف شي کله چې خپې غلطو مجلسونو ته روان شي موسمونو کې بګړاو پیدا شي وګوره د ژمي په ماحول کې د اوړي ماحول جوړ دی صاحبه موږ یو مدرسې ته لاړو امتحان دپاره یو ذهین طالب علم ما ته د استادانو وی دا ډیر ذهین دی
هغه راوچت کړو. نو ما ورته وی بچیا زمونږ د پیغمبر سنم دی؟ نو ډیر ذهین دی او خاموش دی. استاد ورته ډیره غوسه مو کړه خو ماشوم نوم وانه غیستلو. د وقفې ټیم شو. استاد ورته وی وقفې نه بعد چې راشي او تا د پیغمبر نامه وانه غیسته نو سزا به درکوم. زم حیران وم چې دومره ذهین ماشوم دی او دله د الله د نبي نامه نه ورځي. وقفې نه بعد چې راغی نو ما ورته وی بچیا زمونږ د پیغمبر سنم دی؟ ما ته وی مولانا صاحب زمونږ د پیغمبر نوم دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو مې بچیا مخکې دی ولې نه وی؟ نو په ژړا شو. وی مولانا صاحب د وقفې نه مخکې زما اودس نه و او زه بغیر اودسه د خپل پیغمبر نامه نه اخلمه. غټ سکرین لګېدلی دی او زه جومات کې ناست وم. نوي نوي قرآن شریفونه یې راوړل. وی مولانا صاحب دا جومات کې کېده طلبا به پکې سبق وی. نو ما چې وکتل خو نوي نوي و. نو ما یې تاسو پکې سبق نه وایې؟ تاسو خو مسلمانان یې کنه دا قرآن هم دې طلباو له په میراث کې ورکړی دی چې ګوتې ورنه وړئ بس موبایل کافي دی تکړه شئ. ټوله شپه د موبایل په بد نظرۍ کې تېره شوله. سهار کې د جومات ویران پروت دی. چې ما داسې وکتل نوي قرآن شریفونه و. مې تاسو پکې سبق نه وایې؟ وی مولانا صاحب زما پلار نوی کور جوړ کا او موږ پکې غټ سکرین ولګاو. نو مور مې راته وی چې دا قرآن شریفونه جومات له ویسه بې ادبي ده. ننم ما یو جومات کې د قرآن شریفونو الماری را کولاو کړه جولاګانو پې جالې اچولي دي. بله ورځ موږ یو دوکان کې ملګرو میلمانه کړو. موږ سره به چیس کوي. څه نوجوانانو زموږ ملاقات لرالل. ما داسې کتل نو هغه دوکاندار سره یو قرآن شریف پروت و. داسې یو قرآن شریف زما مخې ته پروت و. ما چې قرآن شریف ته وکتل زړه کې مې درد پیدا شو. هغه نوجوانانو ته مې ټول راشئ دې خوا. چې ټول زما خواله راغلل ما یې موبایلونه راوباسئ. ټولو خپل خپل موبایلونه راوویستل کنه. ما ته وګورئ والله د الله په ذات مې د قسمي د زړه د درد نه درته وایم ما په هغه موبایل باندې داسې ګوتې راښکلې کنه. دوړې پې نه وې والله دوړې پې نه وې. په سکرین باندې دوړه په نظر نه راځي. بیا مې قرآن راواخیسته چې داسې مې پې لاس راښکمئ دا وګورئ دا تاسو څنګه برداشت کوئ دا ګردونه. دا راواخلئ دا وفادار دی. دا د خپلې زندګۍ منشور وګرځوئ دا وفادار دی. ان الله يرفع بهذا الكتاب عزت پدې کې د دواړو جهانونو کامیابی پدې کې وفادار دومره دی. زنکدن کې مرګره قبر کې مرګره میزان کې مرګره پولیس رات کې مرګره جنت تبر صدر سره داخلي کې دومره وفادار دی کنه.